واده دې کړی که نه؟ هغلته د دې سره کوچ راغلی او ما هغه ته پریکټس کې هم داسې بالونه راوړي هغه چې ولیدم چې ښه لیګ سپینر یم لیګ سپین بالینګ مې نیچرل و. د چا لوبې انسپایر کړلې جذبه یې درکړه چې کرکټ ته راشي او بالاخره دغسې یو سټار لوبغاړی ستوري لوبغاړی درنه جوړ شي؟ کله زه د 19 کلونو یو سفر کې تلمه نو په انډیا کې د منګه ټیم اناونس شو ورلډ کپ دپاره ته بنګلادیش ته نو هغه سکواډ کې زه اعلان شوم خو بیا چې کله کابل ته راغلم ټولو د ستر ارمان چې په زړه کې تر اوسه نه پوره شوی او د هغې دپاره هلې ځلې کوې؟ نور زه فکر نه کوم نورې پوښتنې به څه خو ټولې پوښتنې تا وکړلې. السلام علیکم، ستړي مه شئ. په دې هیله چې ټول به ښه یې او له ملي لوبغاړو سره د ځانګړو مرکو لړۍ به تر دې شی وي ستاسو د ټولو خوښه شوي. نن له یو بل ملي یا که ووایي په نړیواله کچه ستوري لوبغاړي، هغه لوبغاړی چې په دې وروستیو کې نه یوازې دا چې د ملي لوبډلې لپاره بلکې د نړیوالو سوداګریزو سیالیو ښکلا وه، سی پی ایل، بی بی ایل او وروستیو کې پی ایس ایل کې لوبېدلی دی. د ښه وروتو په چونه کې تر څنګ ښه ډګر ساتنه کوي. آل ان ون لوبغاړی قیس احمد را سره ولاړ دی. له ده سره د په ژوند او دغه راز کرکټ باندې لنډې خبرې اترې لرو په دې هیله چې تر پای را سره پاتې شي. قیس احمد هرکلی خوشحاله وي چې ته را سره یې. مننه، زه هم خوشحاله یم. خوشحاله اوسې. لنډې پوښتنې لنډ ځوابونه. پوره نوم قیس احمد که قیس احمد کاموال؟ پوره نوم قیس احمد کاموال دی. ډېر ښه. زده کړې مو څومره کړي؟ زده کړې مې 9 صنف پورې کړي. اوسنی عمر دې څومره دی او څو کاله کېږي چې کرکټ کوي؟ 20 کاله مې عمر دی او کرکټ خو ما په 11 کلنۍ کې شروع کړی او 20 کاله مې عمر دی. ډېر ښه. د مشهورو څیرو د ژوند په اړه هر سړی غواړي چې معلومات ترلاسه کړي. ځینې پوښتنې ستاسې د شخصي ژوند په اړه دي او زه هیله مند یم چې حوصله به ورته ولرئ. واده دې کړی که نه؟ او واده مې کړی. اولادونه خو نه لري؟ نه. په خپله خوښه دې واده کړی او که نه د کورنۍ د غړو په خوښه؟ د کورنۍ د غړو په خوښه مې کړی، د مور په خوښه مې کړی دی. مور مې مال تا چې خوښه یا د ما خوښه ده. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. د قیس احمد دی په کورنۍ کې یوازې قیس احمد کرکټ کوي که بل څوک هم شته دی؟ د ما نور ورونه هم کرکټ کوي، 2 ورونه مې هم کرکټ کوي. هغوی خو تر اوسه داسې غټو سیالیو کې نه دي لوبېدلي؟ هغه یو 14 کلونو 2-3 سفرونه هم کړي دي او هغه نور غټ سیالیو کې نه دي لوبېدلي. هغه هم ستا غوندې لیګ بریکر توپ اچوونکی دی که نه هغه بله برخه د کرکټ؟ هغه ویکټ کیپر او بیټسمین دی. ډېر ښه دی ډېر ښه دی. د چا لوبې انسپایر کړلې جذبه یې درکړه چې کرکټ ته راشي او بالاخره دغسې یو سټار لوبغاړی ستوري لوبغاړی درنه جوړ شي؟ څنګه چنون چې ما ورور کرکټ شروع کړی او 14 کلونو کې سفر وکړ نو هغه چې کله سفر وکړ بیرته راغی نو په کلي کې د منګه میچونه ول نو دغه میچونه چې ما ولید چې دومره واړه لکان هم کرکټ کولای شي نو ما غزنه د ما شوق شو. هغلته د دې سره کوچ راغلی او ما هغه ته پریکټس کې هم داسې بالونه راوړي هغه چې ولیدم چې ښه لیګ سپینر یم لیګ سپین بالینګ مې نیچرل و نو هغه ما ته ویلی چې زه ستا پلار سره غږیم ته هم پریکټس ته راشه او کرکټ شروع کړه. کله دې دا فکر کړی و چې قیس احمد به انډرو رسل ته داسې یو توپ تر سره کړي چې هغه مجبور شي هیلمټ راوغواړي یا راوغورځېږي په ویشتنځای کې؟ د من خو بیخي دا خوبونو کې هم نه ول چې موږ به دې ځي ته رسېږو، د موږ وطن به دې ځي ته رسېږي، د موږ ملي لوبډله به دې ځي ته رسېږي، زه به دې مقام ته رسېږم. خو چې ارمانونه مې او شوق مې ډېر و، جذبې سره ما کرکټ کولی راتلم کرکټ ته نو ډېر جذبې سره او خوند سره به مې کوه. وړکینې کې به زه سهار 9 بجې راغلم او ماښام به لاړم نو دومره محنت ما وکړو هغه مقام ته الله ورسولم. ډېر ښه. د لا وړاندې تګ په هیله دي. په کورنۍ کې چا ډېر سپورټ کړی دغه راز په ملګرو کې په ټوله کې کرکټ په برخه کې ډېره همکاري در سره چا کړې چې تر دې ځایه راورسېدلې؟ کرکټ کې خو ما سره خپل فیملی ډېر سپورټ کړی دی، مشر ورور مې ډېر سپورټ کړی دی. د همغه وجه وه چې زه دې ځي ته راورسېدم، د مشر ورور سپورټ مې ډېر و. د خوښې لوبغاړی دی فکر کوم شاهد افریدي دی؟ د خوښې لوبغاړی مې شاهد افریدي دی او په بیټسمینانو کې ویرات کوهلي. اوس شاهد افریدي ریټایر دی خو ویرات کوهلي مې خوښې بیټسمین دی. په افغان لوبغاړو کې د فیورټ څوک دی؟ نبي دی، محمد نبي دی. نبي ساحل. ډېر لیګونه دي ولوبول، تر ټولو د خوښې لیګ دی کوم یو دی چې ډېر څه دې پکې زده کړل، ډېر پکې لا پیاوړی شولې؟ د ما د خوښې لیګ خو بګ بیش دی چې ډېر ایکسپیرینس او ډېر پروفیشنل لیګ دی. هغلته چې زه لاړم ډېر غټ پلیرانو ډېر زیاتې سپورټ کولم او تشویق کولم زیات نو د هغه سپورټ چې ما ولید د ینګ پلیر سره ډېر ښه سلوک کوه نو هغه زی ما ته ډېر خوند راکوه. د هغې ایکسپیرینس ما ډېر واغسته او ډېر څه مې زده کړه.
د ډیرو لوبډل مشرانو یا کپټنانو تر لوبډل مشرۍ لاندې د لوبه کړې ده. د خوښې لوبډل مشر دې څوک دی؟ داسې یو څوک چې د هغه ډېر انسپایر کړی، ډېر په اصطلاح د کرکټ جذبه یې درکړې؟ د ما د خوښې لوبډلې مشر چې و شعیب ملک و، ډېر ایکسپیرینس او ډېر کول سړی و، نو هغه به ډېر زیات سپورټ کولم او ډېر ښه مشورې به یې راکولې. د خوښې کپټن مې شعیب ملک دی. نړیوالو بېلابېلو هیوادونو ته مو سفرونه کړي دي، له افغانستان پرته بل داسې هیواد چې مینه دې پرې ماتېږي، خوند درکړي چې پکې پاتې شي ډېر وخت دپاره، کوم یو دی؟ او د خوښې لوبغالی یا ګراونډ دی په نړۍ کې؟ د خوښې ځای خو مې چې دی آسټرالیا ده، هغه ملبورن دی او هغلته افغانان هم زیات دي. هغه افغانانو مینه مې ولیده هغلته، نو هغه ځای مې ډېر زیات خوښ شو. بلکل. داسې لوبغاړي چې هغه تر دا مهاله سکرین ته نه دي راغلي یا چا پېژندلي نه دي او ته ترې تمه لري چې هغه به په راتلونکي کې د افغانستان قیس احمد وي، د افغانستان مجیب به وي، د افغانستان رحمان الله ګربز به وي، داسې را په ګوته کولی شي؟ عظمت عمرزي، افتاب علم او یو شمېر نورو ملي لوبغاړو سره چې مرکې کړي هغوی دغسې یو څو لوبغاړي را په ګوته کړي، تا نه یې بلکل. زه چې راغلم دلته یوازې د ما دغه ارمان دا و، د ما دا خواهش و چې دلته ینګ پلیران وګورم، هغوی سپورټ کړم او ډېر پلیران مې ولیدل چې ډېر ښه کرکټران دي، ډېر زیات ټیلنټ دلته شته. مخکې ننګرهار د کرکټ په کور حسابېده، دلته به د کرکټ کور ویلې، خو چنون چې څو د خاص چانسونه دلته نه دي ینګ پلیرانو ته میلاو شوي، نو اوس کرکټ بورډ ډېر اپورچونیټي ینګ پلیرانو ته ورکوي چې دوی ته د ایمرجنګ کیمپونه یې نیولي، انډر 19 کیمپونه یې نیولي. نو دلته چې د موږ ټیم کې مې ولیده یما ډېر ښه ینګ بالر و، سمی و، نو د ما هغه بشیر هلک ډېر ښه بالر و، د ما ډېر زیات د هغې بالینګ خوښ شو او انشاءالله چې که چېرته شپږیزه کې کوم لوبډلې مشر شم نو د دې دغه ځوانانو نه به یو څو پلیران اخلم ټیم کې. په همدې هیله کله چې ستا سیالۍ زه تعقیبوم خصوصا په لیګونو کې زیات وخت بال تا پسې چېرته چې ته فیلډینګ ته درېږې بال در پسې علت دی چې دی لوبډل مشر تا کې داسې یو څه لیدلي چې تا هغه ځای کې ډېر ودرېږي چې هلته توپ ډېر ځي که نه بله څه کیسه ده؟ زه چې ټیم کې چې یم مین فیلډر زه یم، نو بیا چې کپټن چېرته سخت ځي او بال چېرته ډېر ځي نو کپټن وایي چې قیصه ته هغلته لاړ شه، ځکه ښه فیلډر او تیز فیلډر ته ضرورت دی. نو په هغه وخت کې چې دی دوه یو منډې ته حاجت لري، هغه وخت کې چې زه یو یا دوه نه ورکوم نو ډېر پریشر په ټیم غورځېږي، نو کپټن هم دا خوښوي چې زه هغه ځای ته لاړ شم چېرته بال ډېر راځي. قیس احمد داسې څه کوي چې په دې کم عمر کې ټولې نړۍ پېژندلی، تبصرې در باندې کېږي، نورو ځوانو لوبغاړو ته هغه ټیپس یا هغه چلونه هغه طریقې ور وښایي چې هغوی هم کار ترې واخلي او رامخکې شي؟ دا ټول خو د مهنت وجه ده چې مهنت الله پاک وایي ته حرکت وکړه زه به برکت وکړم. همدا ده چې موږ به 7 بجې به راتلم او پریکټس به مې کوو او بیا به ماښام تلم، نو ډېر زیات مهنت مې وکړه. د مهنت وجه دا شوه چې زه دغه ځای ته ورسېدم او تر ټولو بده خاطره چې د کرکټ له نړۍ لري شته ذهن کې که بده نه وي ښه خو به خامخا وي؟ بده خاطره خو مې دا ده چې کله زه د 19 کلنو یو سفر کې تلم نو په انډیا کې د منګه ټیم اناونس شو ورلډ کپ دپاره ته بنګلادیش ته، نو هغه سکواډ کې زه اعلان شوم، خو بیا چې کله کابل ته راغلم بیا ویزا ونه شوه او دغه سفر نو سبا سفر و د ما ویزا ونه شوه د بنګلادیش او پاتې شوم. دغې وجې نه دغه مې بده خاطره وه. ښه خاطره مې دا وه چې په بیګ بیش کې مې هغه میچ کې 4 آوټ کړه، ډېر زیات خوشحاله وم دومره غټ ایونټ کې غټ میچ کې او میچ وینینګ بالینګ مې وکړ، دا مې ښه خاطره وه. تر ټولو د ستر ارمان چې په زړه کې تر اوسه نه پوره شوی او د هغې دپاره هلې ځلې کوې دعاګانې کوي؟ ټول ارمانونه مې پوره شول، خو هغه ستر ارمان هغه د ما چې هدف و که نه د ما د خوښې لیګ چې و چې آی پی ایل دی چې دا وکړم، نو آی پی ایل پاتې ده. نو دنیا ټول لیګونه کړي، نیشنل ټیم مې هم کړی دی، خو یو ارمان مې پاتې آی پی ایل دی، نو دا به م الله پاک وکړي. تر اوسه خو وړوکی مړه سړی راځي بغیر آی پی ایل به هم راځي او وړې باوري یو چې د خیره هلته به هم لاره پیدا کوي. همدې هیله چې دغه هیلو ته ورسېږي. داسې پوښتنه چې باید ما له تا کړې اوسه پورې مې نه ده کړې شته دی؟ نور زه فکر نه کوم نورې پوښتنې به څه خو ټولې پوښتنې تا وکړلې. ډېره مننه، خوشحاله اوسې. د لا ځلېدو په هیله زموږ ویاړې فخر در باندې کوو په دې هیله چې لا وړاندې لاړ شي، لا ډېر کرکټ ښه کرکټ افغانستان دپاره وکړي. کور مو ودان ژوندی اوسې. ډېره مننه. درنو او قدرمنو لیدونکو، قیس احمد مو اورېده چې د ده په ژوند د ده په کرکټ مو له ده سره لنډې خبرې کولې، په دې هیله چې مرکه به مو تر پایه را سره اورېدلي، خوند به هم ترې اخیستی وي. تر بلې دغه ډول یوې مرکې خپل کوربه برکت الله احسان ته اجازه ورکړئ، دعا وکړئ، الله مو مل شه.